قریشي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اغزن مزي غځولو ته دوام ورکوو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د اغزن مزي غځول دوام پیدا کوي، خو ټینګار کوي چې له کابل سره په دې هکله اختلافونه به له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. که څه هم کابل او اسلام آباد پر ډیورنډ کرښه د اغزن مزي د غځولو پر سر وروستي اختلافونه جدي نه ګڼي، خو په هغه ویډیوګانو کې چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوي لیدل کېږي چې اسلامي امارت ته منسوب پوځیان په ځینو ولایتونو کې اغزن مزي له منځه وړي. اسلام آباد د دغه ویډیوګانو په خبرګون کې وایي چې پر ډیورنډ کرښه د اغزن مزو غځولو ته دوام ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي څرګندوي، موږ چوپ نه یو، موږ ستنې لګولې دي او انشاءالله دا هڅې به دوام ولري. افغانستان زموږ یو اسلامي ګاونډی هیواد دی، له هغوی سره په تعامل کې یو او باید رامنځته شوي ګومتیاوې له ډیپلوماټیکو لارو حل کړو. داسې کسان شته چې دغه اغزن مزي لرې کوي. موږ وایو چې د دغه مزو غځول د پاکستان په ګټه نه دي، موږ د خپلو ګټو ساتنه کوو. په وروستیو اونیو کې په ټولنیزو شبکو کې د خپرو شوي ویډیوګانو پر بنسټ د اسلامي امارت ځواکونو په ننګرهار، کونړ او نیمروز ولایتونو کې د پاکستان اغزن مزي لږ کاږلي دي او خبرداری ورکړی دی که چیرې پاکستان له دې کار لاس وانخلي د دوی له سخت غبرګون سره به مخ شي. کابل په رسمي توګه پر ډیورنډ کرښه د اغزن مزي لرې کول نه تاییدوي او نه هم ردوي، خو وایي چې په دې تړاو اختلافونه حل شوي دي. د اسلامي امارت ویان مرستیال انعام الله سمنګاني وایي موږ نه غواړو چې زموږ اړیکې له ګاونډیو هیوادونو سره د دا ډول کوچنیو مسایلو پر سر خراب شي. په راتلونکي کې د دا ډول مسایلو د مخنیوي لپاره په ګډه هڅې وکړي. بل خوا د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي په دې تړاو بیلابیل نظرونه لري. په پاکستان کې خبریال طاهر خان په دې هکله وایي د رسمیت له پلوه څه دا ډول پاکستان ویلي په ځینو ځایونو کې شخړې دي او دا شخړې زیاتې شوي دي. پاکستان هڅه نه کوي چې په دې هکله ډېرې خبرې وکړي، ځکه چې پاکستان نه غواړي په دې هکله د رسنیو سره زیات بحث وکړي. پخوانی نظامي احمد خان اندړ هم څرګندوي پاکستان هم هڅه کوي چې د دغې کرښې شخړې زیاتې کړي چې وکړی شي په دې وخت کې چې افغانستان د بندیز او اقتصادي، سیاسي او نظام د ستونزو په حال کې دی استفاده وکړي او وغواړي چې دغې کرښې ته رسمیت ورکړي. پر ډیورنډ کرښه د اغزن مزي د غځولو مسله یوازې اوسنۍ نه بلکې د تیرو حکومتونو پر مهال هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ یوه د اختلاف وړ مسله وه.